بعض ګناهونه دي چې د نیک اعمال د ختمي د نیک اعمال بدل ختمي او په دې کې ورته یو حدیث وایم او ډېر عجیب حدیث دی. ثوبان رضی الله عنه حدیث دی وایي ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي لأعلمن أقواما من أمتي وایي ما ته د خپل امت کې داسې قومونه او داسې خلک معلوم دي یأتون یوم القیامه بحسنات د قیامت پر ورځ به ورسره ډېر ښې نیکیانې راځي سمې نیکیانې به ورسره دا ټولې به راوړي ښه دا نیکیانې به څومره امثال جبال تهامه تهامه یو غر دی غټ غر دی وایي د دې غر مره نیکیانې به دوی راوړي الله سبحانه وتعالی به دا نیکیانې د ده داسې والوځي لکه مالوچ چې الوځي هباء منثورا بالکل به دا نیکیانې ختمې کړي. قال ثوبان نو ثوبان رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ویا رسول الله موږ ته بیان کړه دا څوک دي موږ ته اوصاف وښایه چې موږ ته ځان لرې ساتي الا نكون منهم ونحن لا نعلم دې چې موږ هم په دغه کسانو کې موږ ته پته نه وي کله چې دا حدیث مو وي که ستاسو په زړه کې ایمان و تاسو وی خو ستاسو په زړه کې هم دا سوچ راغلی چې دې چې موږ په دغه خلکو کې نه یو. ثوبان رضی الله رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ستاسو رونه دی وای ستاسو به انسانان دي د خاورو نه پیدا دي یو شی او یا رسول الله سوجه دي چې د دوی د دومره غټ غټ اعمال به تبا کیږي د سبب ته وکیدا د سبب ته وکیدا تباریان شي او ډیر مرګري بدلته دا حدیث اول پیروري رسول صلی الله علیه وسلم ولکنهم اقوام ويبدغ قومونو کې مرض ده اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها کله چې دې او الله یوازې شي یعنی د دې سره نور انسانان او مخلوق نه نو بیا د الله د پلو خیال نه ساتي. دا حدیث ما په ماجرا وړه مثال په دا درکمه دا موبایل دی دا غټ موبایل نه سمدار چا سره دی په دې کې فیسبوک دی په دې کې یوټیوب دی په دې کې ټویټر دی په دې کې واتس اپ دی په دې کې غټي قصې چې تر پلار مخ کې به فلم ګوري چې کلی د لړ شي د بچو په مخ کې به چې ته یوټیوب دی کولاو کړی دی چې انډیا فلم به کې ولګي فیسبوک کې چې د غلط څه کتري د بچو په مخ کې ګوري څوک د بچو په مخ کې غلط څه ګوري نه ګوري ګان استاد په مخ کې ولي سي په مخ کې هو بالکل نه ګوري د عالم په مخ کې شیخ په مخ کې نه او چې کله دی والله یوازې شي او د شپې د تیاره راشي او د په ځان باندې کمبل لواړي بیا کوي که نه کوي بیا کوي دی په خوله باندې دا نه وایي دا خبره ته کومه چې دی ګوره په خوله باندې دا خبره نه کوي دا کومه چې زه کومه خو د دې حالاتو نه دا معلومیږي چې دی دا ویل غواړي وایي په هر څه کې ماته سپک چې دی رب العالمین ښکاري والعیاذ بالله دې دا یو سړی ما ته وایي چې څنګه دې دلیل پېښره دلیل پیدا دی کله ته الله قدر کول الله په مخ کې به دا ګناه نه کړی کنه د پلار قدر وسره شتین دا په مخ کې کوي نه کوي کنه د مور قدر شته په مخ کې نه کوي د استاد قدر شته په مخ کې نه کوي د بچو قدر شته په مخ کې نه کوي د رب العالمین په مخ کې کوي خو قدر یې نشته کنه مالکم لا ترجون لله وقارا اقوم السجل لتاسو لجل الله عزت نه کوي د الله احترام نه کوي دغه قدر نه کوي چې کله یوازې شي به ګناهونه باندې ساسو بریک نه لګي د انسانانو دومره قدر کوي چې رب مخ ته ګناه نه کوي او دا خبرې لزه زور په دی ورکوم ځکه چې دا موبایل نن سبا د هر سړي په جیب کې پروت والله بالله ثم تالله درې قسمونه زغرم چې کله یوازې شي به په هیڅ شي باندې بریک نه لګي به فلمونه ګوري به سندري به وري به د زنانو سره خبرې هم کوي به فحش تصویرونه خوري او چې کله د نور خلکو په مخ کې شي نو بیا به په ټلې باندې څه لګولای په ټلې باندې تلاوت لګولای او په سکرین باندې به په شاشه رئیسیه باندې به څه لګولای د الله نوم به لګولای یا به د کعبې تصویر لګولای او رب العالمین په مخ کې عثمان بن عفان رضی الله عنه دغه مبارک دی راځي چې ما چرته د خپل عورت ته کتنې دي کتلې ما چې اسلام قبول کړی چا دې تاسو کو عثمان ډیر ګران کار دی نه ټول ژوند ته تیرو عورت ته نه ګوري ولې نه ګوري هغه ویل د الله نه حیا راځي الله راته ګوري خپل عورت ته څنګه ګوري
زه د پلار په مخ کې خپل عورت ته نشم کتلی، د مور په مخ کې نشم کتلی، د بچو په مخ کې نشم کتلی. رب العالمین راته ګوري بس بیا حیا راځي. دا حیا د ګناهونو د لاسه ختمیږي بیا. او کله چې یو سړی یوازې شي د تقوادار او د نیک انسان، د ده یره د رب العالمین نه ښه ډېره شي، د رب العالمین نه یره څه شي ښه ډېره شي. او واقع به تاسو ته معلومه وي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په خپل خلافت کې د شپې به ګرځېدو او د احوال به معلومول. نو په یو کور باندې تیر شو او په هغه کور کې یو جنۍ د خپل مور سره لګیا دی، د پیو مبارکې هغه به د پی خرڅول. د مور ورته وایي چې لور دا پی ډېر لږ دي، اوبه پکې واچوه. د مور ورته وایي اوبه پکې واچوه. او امیر المؤمنین خو ته د شپه ده، امیر المؤمنین څه خبرې؟ امیر المؤمنین دا پابندي لګولې وه چې په پیو کې به اوبه نه میلاوه. نو دې لور ورته ووایي او دې ته غوږ کېدی، دې لور ورته ووایي مورو که امیر المؤمنین اوده دی، خو د امیر المؤمنین رب خو اوده نه دی که نه. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. د امیر المؤمنین رب خو نه اوده کېږي. عمر بن خطاب دا خبره واورېده او بیا کور ته راغی، خپل زوی ته یې ووایي وایي داسې یو کوړمه مې لیدلې ده او داسې جنۍ ده، ده تاله غواړو، ډېره دینداره جنۍ ده. هغه وایي صحیح ده پلار یې ته غواړې؟ ویې غوښته دغه ښځه د الله نه یره وه که نه په دې زنانه کې په دې جنۍ کې د الله نه یره وه. دا زه راته وایم وګوره دا دومره د یرې حدیث دی که نه، دومره د یرې حدیث دی چې د قیامت په وروسته رب العالمین ته ودرېږي او د غره په شان نیکیانې ته خپلې وینو نه د خندا به شین شي. خوشحالېږي به نه؟ خوشحاله به شي که نه. او یکدم رب العالمین ووایي چې د ده د اعمال والوځوئ، ختم یې کوي، ستا د زړه به نه چاودي. لکه دا خو چې د سړي د خلک ووایي د ملا تیر مات شو، دې ته وایي د ملا د تیر ماتېده چې ستا هغه ټول کوشش لاړ ختم شو. د څه د لاسه چې یوه شپه ته په کمره کې ناست وي او توره تیاره وه او غلط فلم دې کتو، د زنانه سره دې خبرې کولې. نو دا د ګوره زما د زړه نه نصیحت دی چې څنګه چې د رب العالمین بندګي د خلکو په مخ کې کوئ، دغه شان به یوازې کوئ، په پټه کوئ. مؤمن دغه او د خپل رب قدري چېرته ونه کړي. وګوره هر ټیم ژوندی او تعیني د انسانانو خو پناه کېږي که نه، رب العالمین پناه کېږي چېرته؟ نه پناه کېږي، هغه خو همیشه تعیني.